یو دوه کسان نالل چې هغه یې ګیرې خورولې وې. رسول الله مبارک چې ورته داسې وکتل مخې ته نه بل خوا واړو وی هلاک شئ تاسو ته وی د دې چا حکم کړی دی؟ ته وی دا ته څه کې ګیره خورې؟ دومره ښکلې اشعار او قصیدې وایي د هغې نه باوجود هم ګیره خورې؟ هغه ورته وی ګیره خورم خو د چاړه نه ازارم. هغه صاحب ورته وی د یو انسان لخوا نه ازارې خو د رسول الله مبارک زړه چې کوم دی نو هغه ازارې په سنتو دی وله چاړه یې ښې ده. پکېږي پې زموږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې ګیره پرې کولو باندې په دې ګیره کټ کولو باندې په هغې باندې ډېر خفه شوی دی ځکه هغه خو ما تاسو ته ووي چې د کسرا هغه دوو کسانو نه مخ واړو د سخت د خفګان اظهار یې کړی دی. نو پکار ده چې کوم یو سړی د محبت د پیغمبر علیه صلات والسلام دعوی کوي لومبی د رسول الله په سنتو ځان برابر کی او که چېرته یو سړی په سنتو د رسول الله باندې برابر نه دی دی د محبت دعوا کوي او دی د ولایت دعوا کوي دا هر څه دی فضول وی دروغ وی لګیا دی. نو زمونږ د مسلمانانو دپاره خو کمزوري ګناهګار خو مونږ تاسو ټول یو زمونږ د مغفرت او د بخښنې خو دغه یو ذریعه ده چې د رسول الله مبارک شفاعت پراته الله را نصیب کړي. فرعون باندې 400 کاله سرخوږې قدر هم نه دی راغلی تقریبا 400 کاله په ده باندې سرخوږې قدر نه و راغلی. وجه دا وه چې دغه 3 خوبۍ وي پکې. یو دا چې سحر وختي به پاسېده بله دا چې ګیره به یې پرېښودې وه او دریم دا چې کله د اودس ماتي د تقاضي ضرورت په رالی نو لرې به ته ځای کې مونږ ولاړو ما سره یو بل ملګری او یو ټیلر غالبا هغوی سره جیتلو. هغه ټیلر چې کوم نو هغه ماشاءالله ډېره ښایسته ګیرې وه ښکلې ټوپۍ په سر وه. نو زما هغه ملګری چې کوم نو هغه جامت کوي جي نو هغه ګیرې والا ته هغه امیر صاحب ته ډایرکټ وایي داسې ورنږدې شو ته وایي دا ګیرې سره ډېر زیات خوند کوي. ان هغه والا جي ډېر ښکلی جواب ورکړ وایي دا ما سره نه دا هر چا سره خوند کوي جي. د انسان په مخ کې چې کوم نور دی که نه دا دې ځایونو باندې ورته جي لاس راښ کړه دا نور اله پته لګي چې کله وایي انسان ګیره پرېږدي. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کوي. قدرمنو راغلی ما استاد محترم مفتی فضل هادي حقانی صاحب سره هغوی سره یو څو اهم خبرې ما چې دا ورسره شریکې کړم او دغه خبرې دغه سوال جواب دام تاسو مونږ سره وګورئ. قدرمنو مفتی صاحب له ورځو تاسو مونږ سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه حال جي ښه یې تاسو؟ الحمدلله الله فضل دی ستاسو دعاګانې دي. خوشحاله و آباد اوسئ جي. ستاسو جي ډېر زیات ټایم نه علمه چونکې ستاسو منډې تړې هم سیوا دي. زمونږ زیاتره ځوانان جي په دې ګیرو کې ډیزاینونه هم کوي چټ دا وهلی کېږي ډېر رونه به ګوري خفه کېږئ به نه. دا زمونږ ورورولي ده مسلماني ده چې مونږ دا خبر یو بل سره ډسکس نه کړو نو بیا کار نه کېږي. نو راغلی ما مفتی صاحب سره په دغه حواله به خبرې کوو دا مونږ سره ضرور وګورئ. نو مفتی صاحب دغه جي تاسو څه محسوسو جي دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ جي دا چې کوم زیات تر ځوانان څوک ایل شکل کې قسمه قسم هغه نخرې به ورته وو جي هغه پکې روانې دي. نو مونږ خو جي وو لکه په یو ملک کې په بل ملک کې هغه ګستاخیانې کېږي که نه جي. نو زه وایم جي دا هم ګستاخي ده دا په ګیره کې چې ډیزاین کېږي دا وهلی کېږي که نه جي دا څه حساب کتاب دی جي؟ ټولو نه اول خبره خو دا ده چې دا ګیره دا د پیغمبر علیه صلات والسلام سنت دی. نو چې څنګه د الله پیغمبر مونږ ته ویلي دي چې تاسو د یهودو او د مشرکینو مخالفت وکئ ګیرې اوږدې کوي او بریتان کټ کوي. نو لومبۍ خبره دا ده چې ګیره په مسنون طریقې سره چې څومره د هغې مسنون حد دی د هغې حد مطابق ګیره پرېښودل دا پکار دي. او بیا د هغې نه بعد په دې ګیره کې مختلف قسم ډیزاینونه جوړول دا بالکل د رسول الله د سنتو پورې هغه ټوکې کول دي دا د ګستاخۍ یو شکل دی.
نو مسلمان له پکار دادي چې په خپل پیغمبر په سنتو باندې دی فخر محسوس کی چې دا زما د پیغمبر سنت دی. د رسول الله مبارک صحابي دی حضرت حذیفه ابن یمان چې کله دا پاریس فتح شو نو د فارس چې کوم خلقو اغی او صحابه کرامو کې دی ناستو یو ځای روټۍ خوړه نو د حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه د لاس مبارک نه نوړی پریوته نو هلته نه یو سړي رامنډه کړه وی حضرت دا نوړی مه راوچتوئ ځکه وی د پاریس خلق دا خبره سپکه ګڼي نو حضرت حذیفه ابن یمان ورته داسې وکتل او هغه نوړی پسې ښکته شو راوچته یې کړه او د خلقو ته وی ای خلقو وګورئ وی دا زما د پیغمبر سنت دی. هغه نوړی صفا کړه وی خوړه او هغې سړي ته غصه شو وی زه به د خپل پاک محبوب پیغمبر سنت د دغ کې بېوقوفانو دپاره پرېږدم نو پکار ده چې سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دی مسلمان فخر وکړي په دې د خوشحاله شي چې الله پاک زما محبوب پیغمبر ته کم یو سیرت ورکړی دی کم صورت ته رسول الله دی د رسول الله چې کم سنت دی په هغې باندې انسان خسته کیږي. رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان حسن الرجال باللحا پاک دی هغه ذات چې نارینه په ګیرو خسته کړي دي او زنانه دا په اوږدو اوږدو کنسو او په اوږدو اوږدو ویښتو باندې خسته کړي دي نو دا ګیره دا د نارینه ښایست دی. نو نوجوانانو له پکار دادي چې ځان دی په دې ګیره باندې خسته کړي. ماشاءالله زبردست. قدرمنو څنګه چې استاد جي مفتی صاحب ای خبره وکړه نو همدغسې ده. مفتی صاحب یو ځای کې مونږ ولاړو ما سره یو بل ملګری او یو ټیلر غالبا هغې سره جیتلو هغه ټیلر چې کوم نو هغه ماشاءالله ډېره ښایسته ګیرې وه ښکلې ټوپۍ په سر وه نو زما هغه ملګری چې کوم نو هغه جامت کوي جي نو هغه ګیرې والا ته هغه امیر صاحب ته ډایرکټ وایي داسې ورنږدې شو ورته وایي دا ګیرې سره ډېر زیات خوند کوي ان هغه والا جي ډېر ښکلی جواب ورکړ وایي دا ما سره نه دا هر چا سره خوند کوي جي د انسان په مخ کې چې کوم نور دی که نه دا دې ځایونو باندې ورته جي لاس راښکه دا نور اله پته لګي چې کله وایي انسان ګیره پرېږدي نو حقیقت ته جي زمونږ زیاتره ځوانان هغه د دې څیز نه جي محرومه شو او د دې خو به جي نقصانات هم ډېري جي نقصانات پې هم ډېري نقصانات خو د دنیوي نقصانات خو ځان له خبره خو د ټولو نه غټ نقصان د دې دا دی د نبي علیه صلات والسلام په دور مبارکه کې یو سړی یو دوه کسان نالل چې هغه یې ګیرې خورولې وې رسول الله مبارک چې ورته داسې وکتل مخې ته نه بل خوا واړو وی هلاک شئ تاسو ته وی د دې چا حکم کړی دی نو هغه یې ورته وی موږ ته خپل بادشاه کسرا د دې حکم کړی دی نو بیا پیغمبر علیه صلات والسلام په د سخت د ناګوارۍ او د سخت د خفګان اظهار کړی دی نو زمونږ د مسلمانانو دپاره خو کمزوري ګناهګار خو مونږ تاسو ټول یو زمونږ د مغفرت او د بخښنې خو دغه یو ذریعه ده چې د رسول الله مبارک شفاعت پر الله را نصیب کوي خو چې که چېرته زمونږ ستاسو سهولیت دی نو په دنیا کې رسول الله مبارک په دې باندې د ناګوارۍ اظهار کړی دی مخې ته نه اړولی دی نو الله مکه زمونږ د نوجوانانو نه که چېرته د محشر په میدان کې د دواړو جهانو مبارک سردار ته نه مخ واړو چې زه مو شفاعت نه کوم نو زمونږ ستاسو دپاره به لوی نقصاني نو پکار ده چې مونږ تاسو د رسول الله د سنتو سره مینه پیدا کو چې کوم شکل او صورت ته رسول الله مبارک ته چې هغه هم دی خپل کړي. په دې ایران کې یو ځلې یو شاعرو ډېر ښکلې قصیدې کلامونه به یې لیکل نو د ده دا کلام د دې هندوستان یو سړي وکته نو هغه کلام او هغه قصیده ته هغه ډېره زیاته خوښه شوه او د دغې قصیدې د محبت دې ته مجبوره که چې دې سړي سره ملاقات کول غواړي نو په دغه کې غرض باندې روان د ایران ته سفر وکړو نو چې سفر کوي نو په لاره تپوس کوي وی دا پلانکې بچته یي چا ورته وی هغه خو پلانکي ځای کې د نایي په دوکان کې لګیا د ګیره خوري دی چې لړ وی کتل هغه ګیرې خروله نایي لګیا دی بس حجامت وله کوي همدغسې ده جي زما جي یو خبره مې ذهن لراله پیروغون چې کوم جي
فرعون هغه کیم جس خوبه داسې وي چې هغه مطلب دا چې لکه زمونږ پیغمبر اسلام هغه د وخته پاسېدو کنه جی دغه ګیره مبارک وا نو هغه مطلب دا چې هغه مسلمان نو یو د خدای دعوی کړی و یو مردار انسانو پلیت انسانو خو هغه خوبی هغه پکې د پیغمبر اسلام یو سوچ کم دین هغه یو قسم لاغه سنت ژوندیو پاغي باندې زما خیال لږی چې سر وخت پور دغه ډیر ژوند تیر کړو تقریبا 300 کاله په د باندې سرخوږي قدر نو راغله وجه دا و چې دغه درې خوبی وي پکې یو دا چې سحر وختي به پاسېده بل دا چې ګیره به پرې خو دی او دریم دا چې کله د اودسماتي د تقاضي ضرورت پراله نو لري بته نو د دقه د وجنه فرعون باندې 300 کاله سرخوږي قدرم نه دراغله نو لهدا پکار دا چې مسلمان دی د خپل پیغمبر سنت چې ګیره د مسنون طریقې سره هغه دی پریک دی د هغه د خیال ساتي او په دې باندې وتزان د ځان دی وته خخ کاریږي فخر د محسوسي چې دا زما د رسول الله سنت دی بالکل خوشاله آباد اوسئ جی خوشاله آباد اوسئ قدرمنو پروګرام راغونډو مونږه زیاتره خلک ګورو جنو الحمدلله په سنتو برابري کپڑا پیزار باندې کمزوري او کېدې شي چې زمونږه ستاسو نه ډیر زیات الله ته نږدې ځکه چې الله نیت ته ګوري هغه د انسان زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه سنت مبارک چې کم انسان پرې خودي دي کنه نه هغه خدای نه دی خراب کړي د پیغمبر سلام په طریقو په ژوند کې کامیابی ده الله او رسول چې سوي نو په دې کې ټوله کامیابی ده دا خو زمونږ استاسو د پاره دي نن کوم انګريز سره ځان برابرو دا ګيري وهو بریت وهو او د انګريزه مشابهت کو هغه ځان جوړو نو دا دنیا خو ګوره د انګريز د مخه نه د آباده دا دنیا خو د مسلمان د پاره جوړه ده چې کمی پورې پکې کلمه ای دا مسلمان ای نو دا دنیا نه روانيږي خو کله مونږ دغه سي جمعات ته نه راځو د خولي عالمان دي حافظان دي دای سره ناست نه کو او انګريزانو سره مشابهت کو دغه ګیره باندې چاړه راخو او هغه سره ځان جوړو نو بس دا خو مونږ ځان تخپل کړه کنو بهرحال مفتی صاحب خبرې وکړي تاسو واورېدي او بس دا خبرې اترې دي خوشاله آباد اوسئ جی جزاکم الله تاسو د پوره ټیم ډیره شکریا الله پاک دې دل ډیر برکت او خوشحالي ترقی درکړي آمین جی آمین ثم محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی